الرحیم. شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل ته خراغلاس. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. راځئ زموږ او ستاسو موضوع په د کمپیوټر صفري زده کړې پروګرام کې ده. ډېره مهمه موضوع ده، توجه ورته غواړم. موضوع دلته ما راغسته میجرمنټ یونټس. ګورئ میجرمنټ یونټس یا میموري یونټس. میجرمنټ یونټس واحد د اندازه ګیری. یعنی تاسو ګورئ چې موږ تاسو کله ساخلو نو هغه وزنو کنه ګوره واحد اندازه ګیری یا کیلو فیصد یا من یا پاو چارک په دغه شکل کې د دې خپل واحد اندازه ګیری هم دا ده کنه د وزن معلومولو. که چېرته موږ تاسو یو څه اندازه کوو متر کوو نو ګوره متر کې موږ ته انچ راشي فوټ راشي یو متر نیم متر لس سانتي نو دا د دې واحد اندازه ګیری دي کنه. که چېرته موږ تاسو تیل اچو نو راځي لیټر نیم لیټر یو دوه داسې راځي کنه. نو خپل کمپیوټر هم میجرمنټ یونټس یعنی میموري یونټس هم ورته واحد اندازه ګیری لري. لکه یو فایل چې تاسو سیف کوئ د دې اندازه په څه کې راځي؟ واحد اندازه ګیری څه ده؟ یا ویډیو چې ګورئ د دې واحد اندازه ګیری څه ده؟ نو دې خپل ویل کېږي میجرمنټ یونټس. څه ورته وایي؟ میجرمنٹ یونٹس یا میموری یونٹس. د کمپیوټر واحد د اندازه ګیری چې دی د بټ نه شروع کیږي. باینری نمبر مخفف دی. باینری نمبر د څه نه شروع کیږي؟ د بټ نه چې باینری نمبر خپل مخفف دی. دته ماشین لانګویج هم وایي. استاد بیران چې دا باینری څه شته وایي. ګورئ دا چې موږ تاسو کمپیوټر ته ورته نکو دا ټول باینری نمبر ته تبدیلیږي. کاغار سوي باینری نمبر موږ سره صفر یو دی. صفر معنا اف یو معنا صحیح شو. دا چې موږ تاسو کمپیوټر ته نکو دا خپل څه ته کنورټ کیږي صفر یو ته. دغه صفر یو ته باینری نمبر وي یا ماشین لانګویج ورته هم. نمبر ګورئ څلور ډوله دی. دلته زه راځم ګوګل کې ورته لیکم چې کمپیوټر نمبر ټایپس دا دی. ګورئ یو باینری دی چې صفر یو ورته ویل کېږي. دا اوس مې ورته شي که یو اوکټل نمبر دی د صفر نه واله تر اووه پورې دته اوکټل نمبر وایي. ډیسیمل نمبر د صفر نه واله نهه پورې دا کوم نمبر چې دی ته ډیسیمل وایي. اچاریه ده. هیکزا ډیسیمل چې دا شپاړس قاعده ده او دغه شپاړس عدد دي یعنی نهه نمبر دي او شپږ په لس نمبر دي او شپږ پکې ټکس دي. نو کمپیوټر په کوم نمبر خپل پوهېږي؟ په باینري نمبر پیژني چې قاعده ده دوه. خپل باینري نمبر څه صفر یو ته. لکه مثال ګورئ تاسو در کومه دا ا چې ده د دې باینري نمبر مثال دا شو 15 دغه 15 دی باینري نمبر شو. دا خپل ما فنکشن استعمال کړ. اوس هر کنیکټر ګور خپل باینري نمبر لري کنه هر حروف. دا باینري نمبر دی دا ډیسیمل نمبر چې دی د سوري ډیسیمل نمبر دی. دا 15 دا باینري ته څنګه کنورټ کیږي؟ ولته لیکم how to convert the decimal number into binary number. لکه دا 15 کمپیوټر په څه پیژني؟ په کوم عدد پیژني؟ باینري دی چې نو تاسو ته وګورئ د دوه قاعده چې د باینري قاعده دوه راکنه. اوس دا 15 په تجزیه کوي په دې څنګه به کو 15
تجزیه پر 2 استاد دلته خو یو باقی پاتې کیږي دلته چې کله یو باقی پاتې کیږي دا به تاسو د اړخ کې لیکئ دا باینري نمبر دی لکه 2 په 2 پکې ضرب کوي څو راځي 2 په 2 پکې ضرب کوي نو څو راغله څلور شپېته کنه څو باقی پاتې شو یو دا یو بدل طریقې دا دې قاعده د دې قوانین دي به دوه کې تقسیم کوي د شپارس په 2 نو شپارس څو باقی شو 0 به لیکو 2 پاتو کې شپارس باقی څه شو 2 به لیکو 2 په څلورو کې اته باقی 0 شو به لیکو 2 پر 2 کې 2 او څه پاتې شو 0 او به لیکو 2 پر 1 او 0 پاتې شو دا غزونه دا نمبر اوس راواله 1 0 0 0 0 1 دا د A یا 15 شپېته هر چې ګڼه دغه باینري نمبر کمپیوټر دا په دې نمبر پیژني باینري نمبر دته وایي یعنی دا A یا 15 شپېته چې موږ تاسو کمپیوټر کې لیکو کمپیوټر په دغه پیژني دې په خپل سوال کې باینري نمبر یا ماشين لنګویج د ماشين ژبه ورته هم ورکړي نو واحد د اندازهګیری د کمپیوټر د بیت نه شروع کیږي بیت ظاهرا موږ ته نه شروع کیږي صحیح دا خپل ژبه ده یعنی دا موږ تاسو ته خپل نه شروع کیږي خو واحد د اندازهګیری د بیت نه شروع کیږي چې کله بیت نه پس واحد اندازهګیری چې د بایټ ده لکه څنګه بیت چې شوی بایټ موږ ته خي لکه د څنګه سرم کې اخلاص کم اته بیٹا یو حروف کیږي یا یو بایټ یو حروف کیږي دلته تاسو وګورئ ما لیکلي دي اته بیٹا مساوي د سکیږي یو بایټ اته بیٹا مساوي د سکیږي یو بایټ واحد اندازه ګرځي دی کنه اصل کلام ته شو کیږي چې کله یو حروف چې یو حروف دا اته بیٹا دی نو بیت خطا ته نه خي کنه د بیت په ځای څه خي بایټ لکه اوس تاسو ته ګورئ مثال در کوم دغه نو پیډ نه خلاص کو او لیکو ا صرف مثال لیکو ا دا اف زستا فایل ز سیف کوم په ډیسکټاپ می سیف کو نمبر ونه اوس تاسو وګورئ د دې فایل اندازه به څنګه معلومه رائټ کلیک پراپرټیز ته راشئ اوس دلته وګورئ سایز اندازه یو بایټ شو کنه سایز شو یو بایټ د اوس ګورئ راځم ا سره بی لیکم او دا هم سیف کوم اوس وګورئ څو شو 2 بایټ شو کنه یعنی ګوره بیت نشو کی خو بیت څه شو کی بایټ یعنی دا 2 حروف اته بیت شو شپارس بیت شو دا په ځای موږ تاسو خو ده 2 بایټ سو خو ده کنه صحیح نو کسو ور پښتون کی مثال نو ته بیت مې حروف کیږي او یو بایټ هم یو حروف کیږي چې کله د فایل اندازه لکه دا غلی فایل کې ځینې کل کوم د دې فایل اندازه لکه یو درسلیش حروفونه پکې ولیکل شو نو دا څو شو یو بایټ شو کنه که یو زرو 15 شو به وسکو د دې اندازهګیری بیا څه کې راځي د دې اندازهګیری په کیبي کې راځي کیلو بایټ کې راځي څه کې راځي کیلو بایټ لکه یو فایل اندازه ستا کمپیوټر کې درسلیش بایټ شو نو به چې سلیش نو وړي د دې واحد اندازهګیری بدلیږي لکه مثال په تور یو څنګه تاسو اندازې کوئ نه نوي سانتي شو چې څنګه یو سانتي پیوړ وي څه شو متر شو هم دې څو کوم چې څه شو متر شو لکه موږ تاسو چې 1 کیلومتر 0 متر کیږي هم دې څه شي وي 1 کیلومتر 0 متر 1 کیلومتر کیږي وګوره چې کله 999 د څه شي هغه د 1 کیلومتر ته وړي او کنه واحد اندازهګیری بدلوي نو د څه کله یو فایل اندازه ورسلیش بایټ شي نو به دې اندازهګیری ډایرکټ څه تا وړي کیږي تا یعنی د څه موږ ویل شو ورسلیش بایټ مساوي د څه کیږي یو کیبي مخفف 1 کیلو بایټ
بیا که د یو فایل اندازه ور څلېرویشت کیبي شوه بیا دې د کیبي نه بیا وسو چې دې اندازه شوه یو ام بي مخفف څه شی دی میگا بایټ چې کله به د فایل اندازه ور څلېرویشت ام بي شوه بیا ونه چې دا دومره شو بیا ولګو چې دې اندازه څومره ده یو جی بي چې فایل دې تسهیل کېږي بایټ دا ټول مال ته تشریح کړی دی اوس هم د سیزه ګوره اته بیټه مساوي ده یو بایټ څه صحیح ده د کله بایټ یو ورسلیش بایټ شي او څه شي فایل دا اندازه به څه ته وړي کیږي ته یو ورسلیش بایټ مساوي ده څه کیږي یو کیبي کیبي مخفف په لیکل چې کله یو فایل یو ورسلیش کیبي شي اندازه څه کوي یو ام بي یعنی میگا بایټ د کله د فایل اندازه ورسلیش ام بي شي به ورته څه چې دې اندازه څومره یو جی بي کله د فایل اندازه ورسلیش جی بي شي به ورته څه چې دې اندازه څومره یو ټي بي دا واحد د اندازه ګیری دي دا تاسو په فکر وکړئ اخري جی بي په جی او بي بایټ باندې چې دا څومره سو زره یا څومره هغه جی بي دا راځي دا ډیسکونه دا میموریګان استعمالي په غټو کمپنیانو کې تاسو واحد اندازه ګیری څنګه معلوموي واحد اندازه ګیری د څه شروع کیږي په دې سره ځان پوي کوي چې بیت نه شروع کیږي چې کله اته بیت شنو به هغه فایل تاسو یو بایټ یعنی یو روپ سره یو بایټ کې 4040 کړه دی فایل اندازه شاغه به موږ چې دا اندازه څومره ده کیبي ته ډایرکټ کیبي ته ورچې دا مخفف فایل صحیح شو نو د واحد اندازه ګیری دا موږ تاسو پیژندنه او کمپیوټر د هر فایل اندازه چې معلومو څنګه وای معلوموي ګورئ دې فولډر سایز معلوم رائټ کلیک پراپرټیز دلته تاسو چې دا اندازه څومره ده 315 ام بي ګورئ به بایټ سره تقسیم کړئ چې څومره بایټ سره راځي به کزل ترې مثال دې فولډر اندازه څومره ده ګورئ یو زرو څومره ده یو جی بي یو اشاره 40 جی بي ګورئ دا اندازه به بایټ سره کنورټ کړی دا وکړه ګورئ دا یو 40 شمینه زیات شوی 70 ډاره کړهول جی بي ته راول او کنه خپل چې ته د 40 جی بي نه وړي به خپل واین اندازه کې څه ته بدلو کی بي هم د نور تا میجرمنت یونټ څنګه او تاسو سره د کمپیوټر صفر دا ډیره مهمه موضوع په دې څه چې تاسو پښتنه وي واته دوی چې نه پوښتنه پڅ دا مرسل چې واحد اندازه کې په دې شکل شروع کیږي او دا تاسو تشریح ان شاء الله په ویډیو خوښ شوی کمنټس ورکړئ لایکس ورکړئ ویډیو آنلاین وګورئ مرګلو سره شیر کړئ او که څه غلطي شي بخنه او که څه پښتنه لرئ نو تاسو په خدمت کې خو وخت خدای پامان